السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې کاروبار مې ډېر خراب دی، چې هر شي ته لاس کړم توره شپه سي. ما ته یو داسې طریقه راوښیه چې الله جل جلاله ما ته رزق پراخ وسع را نصیب کړي. محترمه که غواړئ چې رزق مو پراخ سي او وسع سي نو دعاوې خپله هم کوئ، د بل څخه هم د دعا طلب کوئ. رزق یوازې په محنتو به ګټلو باندې لاسته نه راځي، بلکې یو څه دعاوې هم غواړي. نو بیا به زه خپل حالات هم در سره شریک کړم چې څومره اندازه ما دعاوې تجربه کړي دي. د عبدالله بن مسعود راته نو څخه روایت دی چې ان رجلا جاء الى النبي صلی الله علیه وسلم، و یو صحابي رالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته وویل. عبدالله بن مسعود راته نو وایي، هغه صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته وایي چې یا رسول الله، چې د پلانکۍ قبیلې خلکو پر موږ باندې هجوم راوړی، حمله یې را باندې وکوله. زما زوی یې بوتی او زما د زوی سره چې کوم اوښ و هغه یې بوتی. نو اوس په کور کې نور شی موږ نه لرو، دغه یو اوښ مو سرمایه وه، یا به مو اوبه په راکښلي، یا به مو یو بل کار پکاوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته ورته وایي ان آل محمد کذا وکذا اهل بیت ما لهم مد من طعام. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي اهل محمد او اهل بیت محمد له څه وخته راهیسې د ده په کور کې ډوډۍ نسته، نو زه شی نه لرم چې در یې کړم. فاسأل الله، د الله څخه سوال وکړه، الله ته لاس ورته کړه چې زما زوی و زما اوښ دواړه راکړه. فرجع الى امراته، دا صحابي ولاړی و خپل کور ته، و خپلې ښځې ته چې ورغلی. فقالت له ما قال لك رسول الله صلی الله علیه وسلم، تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وویل؟ زه ورته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دعا وکړه، بس زه چې په لاره رهي سوم لاس مې پورته کړی و چې یا ربه زما خو یو اوښ و، هغه مې د رزق یو ذراع و، هغه ولاړی، زوی مې ولاړی. نو دغه صحابي وایي لږ وخت نه دی تېر سوی، زوی و اوښ مې دواړه رالل. وایي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالم، ورته ومې ویل چې یا رسول الله، ما دعا وکوله، هغه دعا مستجابه سوه، زوی او اوښ مې دواړه رالل کور ته. فصعد المنبر، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک منبر نبوي ته وختي. فحمد الله، حمد الله یې ووایه او ډېر خوشحاله سو. امر الناس، او انسانان یې په دې سره امر کړل چې تاسې د الله جل جلاله څخه خواستونه کوئ. او بل په صحیحینو کې یو روایت راځي، بخاري او مسلم روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله وایي هل من داع، آیا یو دعا کوونکی شته چې زه دعا قبوله کړم؟ آیا یو سوال کوونکی شته چې زه هغه سوال ور پوره کړم؟ آیا هغه یو څوک مغفرت غوښتونکی شته چې زه ورلره بخښه وکړم؟ نو محترمه، د هر شر دروازه د دعاو په ذریعه پر ځان وتړه، د هر خیر دروازه پر ځان باندې د دعاو په سبب باندې خلاص کړه. سبحان نمبر 45 آداب الدعا د امام مقدسي الحنبلي رحمت الله علیه. نو محترمه، دعاوې ډېرې کوه، بل چاته هم دعاوې راته کوه. ما ته یې څوک ټلیفون وکړي مولوي صاحب چیشتې په کار دي، نو خو زه چې ورته وایم چې پیسې مې په کار دي، پیسې راکړي، کوم بل شی مې په کار دي، بل شی راکړي. خو زه چاته نه وایم، ډېره مجبوري به مو را باندې راغلي، خو چاته مې نه دي ویلي، عادت مې دا نه دی چې زه چاته ووایم. خو زه د دعا طلب ځینې وکړم، هم دعا راته کوه. په دعا کې مطلب دا دی چې دعا سړی مطلب ته بې تکلیفه رسوي، سړی مطلب ته بې تکلیفه رسوي. ډېر وخت د دا جومات خټې چې موږ کولې د مدرسې، هلته به کار سره کمزوری سو، زه بهریان سوم، بیا به مې دعاوې کولې. الله جل جلاله به بیا یو شاګرد مهربانه کړي په مسجد کې به دونه حصه واخیستله چې هغه کوم ضرورت ورته. دغه رنګ چې دا د مور د حج اراده ما وکوله، کوم خلک چې دلته جندیه په ما خبر دي، هغه د تعجب اخیستی دي چې بیخي امکان یې نه درلودی، امکان یې نه و.
خو د دعاو په زور باندې ولاړو حج مو کې رالو. نو دعاوې هغه څه دي چې زموږ تاسو د دنیا او د آخرت خیر او نجات کې پکښې دي. دا پرون ماښام په مدرسه کې مې له طالبانو سره ډوډۍ خوړله. هغه زما زوی ته زما ډوډۍ له کوره راوړه. نو سړی یو به دا خپل حالت په طالبانو وویني چې دوی نه دي چې زه کور غوښې خورم، دلته مې تې پر لوبیا کښې نیولي یاست. چې له کوره ډوډۍ راوړه او د دې ډوډۍ زما تر ډوډۍ ښه خوند کوه. هغه مې پر خندل، ما دوی نه دي چې زه کور غوښې وریجې خورم. زما هم دغه زندګي ده لکه دا تی چې کوم دال و لوبیا و پټاټه در برابروم، کور مې هم دغه ژوند دی. او حتی ما ستوي غوښې لا پرتې دي، ځکه په اختر کې ښایسته خان ورور ته د الله جنت فردوس ورنصیب کړي عیسی اختریانې راستولې وه، هغه خوښې مور وساتلې. ما ستوي د اختر غوښې ستا زموږ دا نسته ختمې دي. نو وچه ډوډۍ د دوی کمه وه. نو ما هغه ناظم د مدرسې ته ما دا وچه ډوډۍ څه زیاته راوړئ، په دا غوړو که نه سو ماړه، په دا وچه ډوډۍ باندې باید طالب مو وړي. د خندلو مولوي صاحب خو دونه مصرف کېږي، د استادانو تنخواوې دي، هم د ډوډۍ مصرف دی. دا خو برحمال تی دعاوې کوي. نو د پرون ماښام راهیسې مې دغه سوچ فکر و، دا د طالبانو په ډوډۍ کې. نو به مې بې اختیاره دعا ته خوله وتم، الله ستا مخلوق ته یې راله غاړې کړی دي، دوی ته یې موړ که، بې زحمته یې موړ که، ما مه په ستړې کوه. په ما کې دا توان نشته چې یو چا ته ووایم چې زما طالب وږی دی. نه سم ویلی، عادت مې نه دی. کم خلک، کم علما، کم محتمیمان که وایي هېڅ مشکل نشته ورپکښې، ځکه د بل د زوی دپاره که سړی یو چا ته ووایي د سړي نه غاړې بندېږي. خو زه خپله چا ته نه وایم. نو دا نن مازدیګر یو خوا ته په یو سفر باندې ولاړو، مولوي صاحب راسره دي په لار باندې. ما ستا سره څه پیسې نشته در سره؟ ما جیب پیسې راوکښې 300 یا که 350 روپۍ راسره وي. ما لیدل چې په لار باندې مشکلات پېښ شي، موټر خراب شي یا تیل تمام کړي، دغه مال سرمایه راسره پرته ده. پر ده مې خندل، دول ما سره دغونه پیسې شته، دا تر دا دعاو پورې درته راځمه، دغه ځای درته یقیني کومه چې په دعاو باندې هغه څه کېږي چې زموږ په لاسو باندې هغه څه نشي کېدلی. دا اوس مسایل یې جوابولي. ورور الله جل جلاله دې د دنیا کارونه ور برابر کړي، الله دې د دنیا هر خیر ور نصیب کړي، الله دې جل جلاله دې ورځ قیامت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبینو کې د علماو په صف کې دې الله راپورته کړي له موږ سره. زنګ یې راته ووایه چې مولوي صاحب ستا مدرسه شته که نشته، ما لوسته. نو وایي چې زه په چیش کې کومک کوم. ما په دا وچه ډوډۍ کې کوه، په دا وچه ډوډۍ کې موږ سره په سا وي چې په نس ماړه سو، په وچه ډوډۍ نور شیان دې مال نه وي. دې الله جل جلاله درته خیر ورکړي، الله دې هر روپۍ په دنیا کې په کروړو ور بدله کړي، او په جنت کې دې الله هغه مقامات ورکړي چې الله جل جلاله یې صدیقینو او شهداو ته ورکوي، چې له ده سره دا احساس او دا درد پیدا سو. کنې ما په ټول ژوند ولکه یې ورته ویلې وای، نه مې دا عادت دی چې یو مرداري خورم د ځان دپاره، لا به هم بیا به زه نه زه چا ته وایم، نه مې عادت دی. دا چې په ده کې خپله دا احساس پیدا سو، دا فکر ورسره پیدا سو چې مولوي صاحب مدرسه لري، نه تجارت کوي، نه یو بزنس لري، نه یو کاروبار لري، نه یو ملایي لري، نو دغه طالب به نو چیش خوري؟ نو بیا په هغه کې به زه خپله ونډه د ډوډۍ اخلم. مال الله دې د قبر په ښه در ودي. نو دا په دې خاطر مې دا واقعه در سره شریکه کړه چې په دعاو باندې کارونه برابر کړي، خپله هم دعاوې کوي، اولادو ته هم دعاوې کوي. زه کله کله دا کوچني ماشومان راسره وي، دا یوه لور په دا خبرو لا نه پوهېږم، تی راسپورته کوي. نو بیا هغه څه کلمات یې ور وښیم، اوس یې اکثر راسره زده کړي هم دي چې زه د یوازې یو سره بیا هم زه دعا کومه، دغه تورې راسره وایاست، کوم عربي تورې چې زه وایم همدغه ته یې هم راسره وایاست. نو مور ته هم دغه یم دعاوې راته کوه، انډیوال ته هم دغه یم دعاوې راته کوه، شاګرد ته هم دعاوې راته کوه. بعضې خلک دې تعجب وکړي مولوي صاحب ته لمونځ څنګه دعا غواړي؟ زه تر هر چا دعا ته محتاج یم. نو محترمه دعاوې ډېرې کوه. د
د شپې په تهجد راپورته سه لاس الله ته پورته کړه یا رب د رزق خزانې خو ستا سره دي ستا په لاس کې دي ته ورته رزق راکړه ته خو ورته کاروبار برابر کړه الله به دې کاروبار دی برابر کړي خاورو ته به لاس ور واچوي هغه به زر سي والسلام علیکم ورحمة الله